بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په مایکروسافټ ورډ په انسرټ ټیب کې چې نن کومه موضوع ده شیپس دي. شیپ خپل اشکال دي، مختلف رسمونه دي، مختلف کارونو دپاره استعمالو، اعلاناتو دپاره، جدولونو کې استعمالیږي، کتابونو کې مختلف شیپونه دي. مثال ریسنټلی یوز شیپ مخکې چې کوم شیپونه استعمال کړي دا د هغه ګروپ دی. لاین شیپ شو، بیسک شیپ شو، بلاک ایروز شو، همداسې ایکویشن شیپ شو د ریاضي دپاره، فلو چارټ شو مثال دا د هندسې دپاره، سټارټ اینډ بینر شو مثال د اعلانات دپاره، بینر دپاره شیپ شو، همداسې کال آوټ شو مثال مختلف د جنډې په شکل یا د سنو په شکل دغسې مثال مختلف شیپونه دي. مثال هر یو شیپ چې ستاسو په کار غواړي چې ډاکومنټ ته ډرا کوي نو انسرټ باندې به کلیک کوئ، شیپ ته به راځئ، هماغه شیپ چې کله کلیک کو نو تاسو وګورئ دا پوینټر نه جمع جوړه شي، نو لیفت بټن به ونیسئ، ډایرکټ به شیپ ستاسو څه شي ډرا وشي. چې کله موږ او تاسو شیپ ډرا کړو د شیپ سره خپله ګوره یو ټولز یو آپشن راځي په نوم د ډراوینګ ټولز چې دا ټول د شیپ مربوط دی. دکې زیاتره تاسو پکچر کې دا ګروپ ویلو، ارینج ګروپ چې دی دا موږ او تاسو ویله دا پکچر سره وویل شو، دکې څه مشکل نشته دی. پکچر سره هم هماغه کار کوي، شیپ سره هم هماغه کار کوي. راځو دلته اول ګروپ چې دی انسرټ شیپ دی. مثال تا یو شیپ دلته راوستو، غواړي بل شیپ هم راولې، نو دلته راشه شیپ ته راشه، بل کم شیپ راولې، د انسرټ شیپ د لار نه شیپونه راوستلی شي. هر یو شیپ چې د په کار وي بس انتخابوه او دلته یې څه کوه، دلته یې ډریګ کوه، دا خپله شیپونه دي. بیا دلته چې ایډیټ شیپ ته راشو، ګوره ایډیټ شیپ کې لیکلي دي چین شیپ، مثال دا شیپ تا غلط راوستی، ته یې د په ځای بل شیپ راوله، نو ایډیټ ته راشه چین شیپ ته یې د په ځای کم شیپ راولې، مثال زه ورته یم دا شیپ راوله، کلیک که ګوره هماغه شیپ راغو که نه. یا دا هم نه په کار راشه چین شیپ ته بل شیپ دې په کار وي، دا شیپ راوله، دا هم راوستلی شي. بیا بل چې دی ګوره لیکلي دي ایډیټ پوینټ. ایډیټ پوینټ څه معنا، په خپله خوښه په شیپ باندې تغییرات ایډیټ کول دې دپاره استعمالیږي. لکه دا شیپ موږ او تاسو ګوره سایز یې کمولی او زیاتولی شو، خو داسې ایډیټ پوینټ دا معنا داسې یو خاصه نقطه کې تغییرات پکې نشو راوستی. لکه دلته یو تغییرات پکې نشو راوستلی، یو کس تاته وایي چې نه دغه شیپ درته وایي چې ما راوړلو مثال دې کې په خپله خوښه په یو نقطه کې زه غواړم تغییرات راولم، نو ته به راشي دلته ایډیټ پوینټ ته به راشي، دا به کلیک کړي، ګوره پوینټونه ایډیټ شو. کوم پوینټ ایډیټ کړي، دا پوینټ داسې کش که مثال، دا پوینټ داسې، دا پوینټ داسې، ګوره په خپله خوښه هر یو پوینټ کې ته ایډیټینګ کولی شي که نه، هر یو نقطه چې د خوښه ته پکې ایډیټینګ کولی شي. ګوره دې ته خپله ایډیټ پوینټ دې خوا کلیک که ګوره په خپله خوښه ایډیټینګ پکې وشو او که نه. همداسې که دا انډو کو دلته راشو، بل اپشن چې دی ګوره ایډیټ کنیکشن روټ، هغه ریروټ کنیکشن دا به تاسو خپله پیدا کړئ چې دا کم شیپ سره کار کوي. دې شیپونو کې یو شیپ سره چې دا کار کولو دا خپله چک کوي، نو بس د دې کار راته سې ماته هم نه دی هغه شوی چې د دې مثال کم شیپ سره کار کوي، خو دا ستاسو کارخانګي چې پیدا هم کړو بیا به وښه چې دې شیپ سره دا یو شیپ دی، دې شیپونو کې کوم شیپونه دي هر یو سره چې دا فال شو بیا راته وي. بل ټکس باکس یا ډرا ټکس باکس. ټکس باکس ګورئ خپله موږ او تاسو ټکس باکس چې دا موضوع به په انسرټ کې دلته ویو ټکس باکس. دلته ټکس باکس صرف داسې تشریح کولی شي چې یو د بکسه د لیکلو، مثال ټکس باکس والی سي ډرا که لیکل پکې کولی شي، څه لیکل چې غواړي د ټکس باکس سره څه کولی شي لیکلی شي. بیا ټکس باکس سره ګوره همدا پروپرټیز راځي، بیا دا خپله دا ټکس باکس بیا موږ او تاسو چې کله انسرټ کړي ول دا هغه سره بیا ویو، خو ځینې تکرار دي، ځینې په یو څو اپشنونه صرف پکې نوي دي. که بیا دلته راشو ډراوینګ ټو فارمیټ ته راشو، بل اپشن چې دی شیپ سټایل دی. شیپ ته کم رقم سټایل ورکړئ، ګوره دا سټایلونه دي، مثال خپله ګوره تیم سټایل ورکړئ، پریسیټ سټایل ورکړئ، همداسې دا سټایلونه دي، هر یو سټایل چې مو خوښي دلته شیپ ته انتخابولی شي. مثال یو شیپ تاسو دلته ډرا کړو، دې شیپ ته په خپله خوښه مثال یو سټایل ورکړئ، نو شیپ فیل ته به راشي، دلته شیپ سټایل ته راشي، هر یو سټایل چې د خوښي دې ځنې ورکولی شي. یا شیپ فیل ته راشه، نو ولې مه بندوه، لږه خلاصه پرېږده، خلاص بند کش که ځه بس پرېږده. ګورئ شیپ فیل دی، شیپ ته دننه یو رنګ ورکوئ، نو فیل ته راشه کم رنګ ورکوئ، هر کلر چې په کار دي ځنې ورته انتخاب کوئ. بیا دلته نو فیل لیکلی رنګ به څه کېږي ختمیږي به. مور کلرونو کې هماغه خبره دلته ورته خپله رنګ جوړوي. RGB څه معنا دا مې ورته ویلی که نه، مثال د خپلې خوښې یو رنګ جوړوي، سوروالی دې 100 شي، مثال ګرینوالی دې 200 شي، او هغه بلو دې څومره شي 200 کېکه، دغسې د خپلې خوښې یو کلر جوړولی شي. که دلته راشو ګورئ پکچر دی، شیپ ته پکچر هم راوستلی شو،
دلته شیپ دننه راشه شیپ فیل ته پکچر باندې کلیک کا ورک آف لاین ته راشه پکچر چیرته مثال دا پکچر دی کلیک کا ګوره ډایرکټ شیپ ته ماغه پکچر راغو کنه یا دلته راشه ګریډینس دي ګریډینس خپل دا معنا چې څو مختلف سټایلونه لکه سمنس کې د سور اړخونو ته مینس کې تیز اړخونو ته پیکه دی دا ګریډینس اپشن ته اوس راځو ګوره دا درته ما ټیکس ول دي مثال دا سټایل دا د لارګو سټایل ورکه شیپ فیل ته یا دلته راشه دا نور سټایل نه هر یو سټایل چې په کار وي دیز نه ورکولای شي اوس موضوع دلته ګوره راځو ګریډینس دي ګریډینس څنګه جوړوي چې کله څو رنګ یو ځای شي هغه چې کوم سټایل جوړ شي هغه ته ګریډینس وایي مثال ته دا ګریډینس انتخاب کو ته وایي چې د شیپ کې زه درې کلر استعمالوم نو دې ته درې سټایل ګریډینس ورکا دلته راشه ګریډینس ته راشه او سیل کړي مور ګریډینس دلته وګورئ څو نقطې دي درې اوله نقطه کم سټایل کې غواړه اوله نقطه مثال تور دی وي وګوره اوله نقطه څه شوه توره دویمه نقطه څنګه سټایل کې غواړي سور نو اوله دویمه نقطه څه شوه دا واله سور شو درېمه نقطه کم سټایل کې غواړي شین دا واله درېمه نقطه شین دی ته اوس خپله ګریډینس وایي یعنی څو رنګ هم سره یو ځای کې یو سټایل هم ته جوړ کړو دې ته څه وایي ګریډینس ګوره ګریډینس دلته اوس دا ټول خبرې اوس راځي پریسیټ ګریډینس دا ګریډینس ګوره دا سټایل په دې سټایل کې دی په ولاړه دی زه ورته وایم چې دا ګریډینس سټایل زه په دې سټایل کې غواړم یا مثال په دې سټایل کې غواړم ګوره لاینر مثال درې کلر هم انتخاب کړه دا انډو کومه لګه ګوره درې کلر انتخاب دي که نه ټایپ څه شی لاینر سټایل دی که نه په لاین کې دي زه ورته وایم چې لاینر دې نه شي مثال ریډل سټایل شي دا کوم سټایل شو ریډل یا مثال په توګه ریکټنګولر سټایل دا ریکټنګولر یا مثال پاس سټایل دا پاس سټایل دغسې سټایلونه دي ټایپ یعنې دې کې دا د کلر سټایل دی بیا کم یو رقم وي مثال لاینر سټایل انتخاب کو بیا ډایرکشن دی درته وایي چې دا د کلر ډایرکشن دی کم خوا نه سټارټ وي په دې سټایل دې سټارټ شي یا په دې سټایل دی وي یا دې په دې سټایل دی وي یا دې په دې سټایل وي دا ډایرکشن دی چې هر خوا نه تبدیلوي انګل څه معنی زاویه مثال ګوره دې کې دا تور رنګ څو زاویه ته داسې راکاږي دغسې مثال ګوره زاویه راکمولی او زیاتولی دې ته انګل وایي ګوره بیا دلته درې نقطې درېو نه زیاتېدی هم شي درته وایي چې زیړ رنګ هم پکې واچو نو دلته کلیک که نقطه اضافه شوه که نه زیړ رنګ هم پکې اچوه دا واله زیړ رنګ یا ورته دا نقطه ډیلیټ کړه دلته ګوره لیکلي دي چې ایډ ګریډین سټاپ او بل څه شی دی ریموو ګریډین ریموو دا ګریډین ریموو کې دا واله ریموو که دلته یو بل ایډ کې دا واله ایډ کولی هم شي ریموو که ریموو کولی شي پوزیشن ګوره دا کلر چې دی دا سور کلر پوزیشن دی څومره وي پکې یعنې څومره د دې سایز وي پکې ګوره دې نه تاسو دا پوزیشن څه کولی شئ زیاتولی او کمولی شئ ټرانسپرنسي روشنایي پې څومره غواړي کمې زیاتې د دې تور رنګ مثال دا ټرانسپرنسي څومره وي دغسې کمولی او زیاتولی شي برایټنس دی برایټنس هم دا خبره برایټنس د دې کلرونو کم کا یا زیات که دغسې برایټنس هم کمولی او زیاتولی شي بیا روټیټ وت شیپ څه معنی ګورې دا شیپ تاسو دې نه روټیټ کولی شئ ګوره اوس وګوره دا چې زه روټیټ کوم دا رنګ هم ورسره روټیټ کېږي که نه زه ورته وایم چې رنګ دې روټیټ نه شي تاسو به دا انتخاب کوئ ګریډینس ته چې کله راغی دلته به څه نه ټیک مارک ایسته کوئ روټیټ وت شیپ اوس وګوره اوس به صرف څه روټیټ کېږي شیپ به روټیټ کېږي رنګ به په هماغه خپل ځای ولاړ یو منټ نه په دې سټایل کې یو سټایل و دا ایسته که چک ګورئ کلر به نه روټیټ کېږي کله به په خپل ځای ولاړ دا شیپ به روټیټ کېږي ګورئ چک شته ګورئ اوس ورته سوري چې چک وي ګوره کلر په خپل ځای ولاړ دی او که نه کلر روټیټ کېږي نه شیپ کې وګوره روټیټ کېږي کلر خپل دا تور رنګ دلته دی که موقعیت د لاسه خپل ورکوي نه اوس دې نه ګوره ټیک مارک ایسته کوم اوس وګوره کلر روټیټ کېږي که نه تور کلر ګوره خپل موقعیت د لاسه ورکوي که نه یعنې یک سره د شیپ سره څه کېږي تاویږي او که نه پوه شوئ پې لاینر دی مثال لاین سټایل دی لاین ګورئ دی آوټلاین ښایي درته دا آوټلاین دې څه رقم وي نو لاین نه غواړم یا لاین غواړم سوایلټ کلر کې لاین دې په کوم سټایل وي ګوره دا لاین سټایل نه دي اوس یو راځي ټول ته ډسکس کېږي واپس لږ اپشن نشته ګوره دلته لیکلي دي شیپ آوټلاین آوټلاین څه معنا ده څلور خوا ته کم خط ورکړې آوټلاین راشه درته آوټلاین اندازه د شپږ پر څلور 65 وي آوټلاین رنګ دې څنګه وي زیړ دی وي یا راشه نو آوټلاین نه غواړي همداسې ډیشز غواړي ایروز غواړي دغسې آوټلاین ورته انتخابولی شي بل دا شیپ افیکټ چې ګوره دا پکچر سره پرېښي مثال داسې افیکټ تاسو په شیپ هم اپلای کولی شئ ګوره شیډو ده سای مې درته ویلی وه که نه لکه پکچر ته چې شیډو ورکړی شیپ ته یې ورکړی ریفلیکشن انعکاس ګوره شیډو ته اوس راځو پریسیټ ګوره 3D اپشنونه دي
مثال ګوره دا 3D اپشنونه مثال دی کې کوم سټایل کې غواړي د دې دا اصل د دې ویټ څومره غواړي د سټایل یعنی څومره د دې ویټ وی راوته دی هایټ دې څومره وی ګوره دا څه کمول زیاته شي باټم لیول دې څنګه وی ګوره دا کم لیول باټم لیول دې څنګه وی مثال ډیپ دننه لیول دې څنګه وی کاونټر دې کسه شه دا رخ کې لیول دې څنګه وی دې نه دې سایز جوړول شي دا سټایل هم نه خو دا سټایل ورته انتخاب کړئ هم دې ګوره کو واپس دل ترې شو زه تم چې شډو ورکوم ګوره شډو ته راشه مور شډو ته دیز نو ګوره شډو سټایل ورته انتخاب کړه چې کوم رقم شډو ورکې ګوره شډو دا ده مثال شډو سټایل نه دی په کوم رقم شډو ورکې زه ورته هم په دې سټایل کې خدل ته ګوره لیکلي دي کلر دی شډو څنګه وي سور دی په کوم رقم دی وي سوره ترانسپرنسي روشنايي دی څومره غواړي دی شډو تیز غواړي یا کما سایز دی شډو څومره غواړي زیات غواړي یا کم غواړي بلاور مثال دغه سیدا بلاور سټایل له ګوره لګي د اندازه زیات کو دا بلاور شو انګل مثال اړخونه کنجونه مربع څومره غواړي ډیسټینیشن د دې شیپ نه دا څومره لري وي ډیسټینیشن ورته انتخابولې دیز نشه دا پکچر کې پریخو کنه دا دلته ویل شو به بل ګوره لیکل دي چې راشد التشیب فارمټ ته بل ګوره لیکل شوی دي چې صحیح لیکل دي ریفلیکشن اناکاس سټایل اناکاس مارته چې کوم سټایل ته کیږي لکه دا ابو سر چودري دي مثال یو شیپ والو دا شیپ هم انتخاب کو دته یو کلر مثال دته سو کلرونه ګریډینس ترازو مثال دلته اوس راځو افیکټ ته خیر یو کلر صحیح دی ریفلیکشن اناکاس سټایل په اپلای کو دا سټایل اوس د دې په اپشن ترازو ګوره ریفلیکشن ته راشه دلته ګوره مور ریفلیکشن اپشنز ته ګوره ریفلیکشن اما خبره ده کنه دا خو شډو شو ریفلیکشن سټایل په کوم سټایل کې دا ریفلیکشن سټایل غواړي په دې سټایل کې ترانسپرنسي د دې اناکاس سټایل څومره ریفلیکشن دیز نه ګوره ترانسپرنسي زیاتولای کمولای شي ګوره کم شو بیخو زیاته شو ورکه شو کمه ګوره دا واله کمیږي سایز د ترانسپرنسي د ریفلیکشن سایز څومره غواړي دیز نه کمولای زیاتولای شي بلاور ما خبره دا بلاور سټایل ډیسټینیشن شیپ نه دا څومره لري وي د سی ورته انتخابولای شي نو دا موږ تاسو سره بل کم بخښو ریفلیکشن شو بیا ګوره بل لیکل ګلو دا ګلو مثال اړخونه ته رنگ دی دا ګلو سټایل دی اوس ګوره دلته راځم د ریفلیکشن ته راځم دا ته ختمو من دلته نن باندې کلیک کوئ اوس ګوره راځم ورته چېرې ګلو کوم سټایل ورکړي په دې سټایل کې اړخونه ته لږ رنگ ورکړي اوس د ګلو اپشن ته راځو ګوره راځو مور ګلو اپشنز دا خو ویل شو ګلو ته ګوره ګلو ما خبره ګلو په کوم سټایل کې غواړي همداسې کلر د ګلو اړخونو ته چې کوم رنګ دی ورته هم سوره د ګلو سایز څومره غواړي ګوره دغسې سایز زیاتولی شي ترانسپرنسي روشنایي داسې کمولی زیاتولی شي دا خو ګلو مو شوه صحیح شو ګلو کې څه نشته دی بیا ګلو نه پس راځو واپس خپل حالت ته دا راولو دلته وسه انتخاب کو نه واپس راشي ګوره بل څه شی دی سافټ ایج دی دا اړخونه پوینټونه چې دي سافټ ایج دا څومره 15% ګوره سافټ وي دلته راشي دی سافټ ایج اپشن ته اوس راځو مثال سافټ ایج اپشن دی ګوره دې کې څه دی سافټ ایج سټایل دی او بل څه دی صرف سایز دی سافټ ایج سایز څومره غواړي سټایل کم رقم غواړي ګوره څه پوینټونه څومره پوینټ غواړي دا سافټ ایج هم شو بل 3D سټایل دی مثال ته راځم دا شیپ مثال ته واغستلو د شیپ ته راشه 3D سټایل بیبل سټایل ورکړه دا بیبل سټایل نه دی ولته اپشنونه کې هم داسې څه نشته دی 3D اپشنونه هما خبره چې ټاپ باټم دا لیول دی څومره غټ وي څومره دی کم وي که دلته راشي ګوره بل لیکلی دي 3D سټایل دی ګوره 3D سټایل هم وګوره هماغه سټایل نه دی دې کې بیا یو سټایل کې ځان ځان ته اپشنونه دي داسې اوس یو نشته شي کولی خو صرف دلته راځم 3D سټایل ته مور اپشن ته ګوره لکه دا اوس کوب دی مثال ګوره ایکس روټیشن ایکس مربع دا خو هم لیدلی که نه ایکس روټیشن څومره غواړي وای روټیشن او زیډ روټیشن دا څومره غواړي نو دغسې دا روټیشن ګوره دیز نه کم ګوره په څومره روټیشن غواړي وای روټیشن یې څومره زیاتی کمی دیز نه کمولی زیاتولی شي زاید روټیشن دی دیز نه کمولی زیاتولی شي دا د لینک کویک که نه دی ګوره دا روټیشن سټایل نه دي کیپ ټکس فلټ مثال ټکس سره د ودا حرکت وکړي او که نه دننه چې ټکس ورکړي ریسیټ ډیسټینیشن فرام ګراوند مثال ګراوند نه دا څومره لکه دا خپله دی ګراوند دی اړخونو ته ګراوند دی مثال څومره وي څومره لرې دی وي ریسیټ هر څه خپل حالت ته راولي ریسیټ باندې کلیک کړه خپل حالت ته راوځي دا موږ او تاسو سره ګوره دا یو موږ دا درته پکچر کې پرېښی دا دلته هم ټول څه که تشریح کړه بل خبره راغله د ټکس که سبا څوک پښتنو کې چای په شیپ کې لیکل کېږي هو اوس ګوره لیکل به څنګه کې رایټ کلیک صحیح لیکلي ایډ ټکس یا کلیک که انټر وه ټکس آپشن به څه شي فعال به شي مثال ته موږ او تاسو ګورو لیکل کوو لکه ومې لیک کمپیوټر اوس دې شیپ ته مثال
سټایل ورکه دی ټیکس ته کم سټایل ورکه دا سټایل ورکه دا سټایل ورکه دا سټایل هر سټایل چې خوښ دي نه انتخاب کړئ. بیا دې کې ګوره دا سټایل مثال انتخاب کو. اوس دلته ګوره لیکلي دي ټیکس فل دا دننه د لیکلو رنګ سپین دی که نه دې ته ټیکس فل وایي. زه ورته وایم دننه د لیکلو رنګ دې څه شي سور دي شي. فل رنګ کم یو شو سور. زه ورته وایم چې نو فل هسې رنګ نه غواړم نو څه باندې کلیک کړه ګریډینس خو پوه شوئ که نه. اوس دلته مثال ټیکس هم 3 رنګه ورکولی شي. ګوره دا لیکل لږ څه کوم غټومه چې تاسو پرې ښه پوه شئ. ګوره مثال ته یو کس دا لغت دی مثال دا قوم په نوم لغت دی دا درته وایي دې ته 3 رنګه ورکه دننه فل کلر دې 3 رنګه وي. نو ما خبره ریبه شیپ فل ته په څه به کلیک کړي ګریډینس کې سټایل ورته اول انتخاب کړه یا راشم مور ګریډینس ته 3 نقطې ورته انتخاب کړه څه شو ګریډینس فل ته راشه. ګوره اوله نقطه دې کوم رنګ کې وي تور دویمه دې کوم یو وي سور دریمه نقطه هم دي دریمه دې مثال بلو کلر کې دي داسې دریمه ورکړه څلورمه هم دي دا والا څلورمه دې زیړ کې وي دغسې دننه ټیکس فلم تم 3 سټایل 3 رنګه ورکولی شي. همداسې کلی شو دلته ګوره نو فل باندې خو پوه شو چې رنګ به څه کېږي ختمېږي به او په دې خو آوټلاین سټایل دې څنګه دا لارښون ته رنګ وایي نارنجي دی که نه دې ته آوټلاین وایي ټیکس آوټلاین دې ته وایي. ټیکس آوټلاین دې وي که نه دي وي نه دي وي او که وي دې په کوم سټایل کې د آوټلاین سایز دې څومره وي آوټلاین کلر دې څنګه وي زیړ دې وي سور دې وي هر یو چې دې نه انتخابولی شي. یا آوټلاین سټایل د ډیش سټایل کې وي دلته ګوره ډیشز ورته انتخاب کړئ دغسې ډیش سټایل ورته انتخاب کړئ. بل لیکلي ګورئ چې هغه دی افیکټس دي. افیکټ څه معنا اثرات مثال ټیکس تاسو شیپ دلته راغوست یو شیپ مثال دا شیپ هم دلته څه کو ډریګ کو دې شیپ کې رائټ کلیک سره لیکلو موږ مثال هم لیک کمپیوټر اوس دې ټیکس سټایل پکې څنګه غواړي دې ته مثال هغه ورکې شیډو باندې خو اوس پوه شوئ که نه په ریفلیکشن هم پوه شوئ او په ګبل ګلوم پوه شوئ صرف ټرانسفر هم ته راځي. ټرانسفر حرکتونه دي په دې سټایل کې دا لیکل په دې شیپ کې غواړي یا مثال په دې سټایل کې غواړي په دې سټایل کې ګوره دا لیکل چې په شیپ کې غواړي په کم سټایل کې غواړي دا هغه سټایلونه دي یو ورته انتخابوي. هر یو سټایل چې انتخاب خوښي دې نه ورته څه کوي انتخاب کوي دا سټایلونه دي. اکثر اعلانات کې هم لیدلي فیسبوک مارکیټینګ دې بخش کې زیات د استعمالیږي. ګوره ټرانسفر هم دی هر یو سټایل چې خوښي دې نه ورته څه کوي یا انتخابوي. مثال ها نو دا موږ تاسو سره شیپ دا اپشنونه چیرته دا ټیکس باکس کې به وایم ګوره ته خیمه مثال ترازو انزرټ ته یو ټیکس باکس دیز نه الو مثال ته دا به دې کې صحیح تشریح کوو دلته موږ تاسو ټیکس باکس واغوستو څه ورسره اوپن شو ډرایوینګ ټولز څه اپشن دی ټیکس ډایرکشن ټیک الاین ټیکس او بل څه دی کریټ لینک. نو دلته راشه ګوره یو شیپ چې ته اوس ډریګ کې یو شیپ سره هم همدا اپشنونه دي صحیح لیکلي دلته ټیکس ډایرکشن الاین ټیکس او کریټ لینک ګوره د سره هم دي او د سره هم. نو دا موږ تاسو سره نن شیپ اپشن سبا د خیره سمارټ آرټ شروع کوم دی.